إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، څنګه تاسو ټول ته دا خبره معلومه ده چې منګه په دې مبارک ورځو کې یو هغه د ذوالحجې د اولنۍ لس ورځې یو څو ورځې بعد به اختر راځي. نو په دې ننني درس کې ان شاء الله د اختر مسائل هغې ته اشاره کوو. د الله سبحانه وتعالی بېشماره نعمتونه او رحمتونه په خپلو بندګانو باندې دي چې د هغې څه حساب او کتاب نشته. د ژوند د تېرولو طریقې او لارې موږ ته اساني کړي، اسباب یې پیدا کړي. بعض موسمونه یې داسې پیدا کړي دي چې د مسلمانان پکې خوشحاله شي چې هغې ته اخترونه ویلی کېږي. هر مذهب کې غیر مسلمو چې څومره مذهبونه دي هغوی سره هم اختر دي. زموږ په دې شریعت کې رب العالمین دوه اخترې ګرځولي دي. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره کړې چې یو ته عید الفطر وایي، موږ ته وړوکی اختر وایو، او بل ته عید الاضحی وایي او موږ ته غټ اختر وایو یا لوی اختر ورته وایو. او دا اخترونه دې لپاره دي چې موږ د الله سبحانه وتعالی نعمتونه وپېژنو. د دې نه دا خبره واضح چې د اختر یوازې د دې لپاره نه دی چې دې کې به صرف خوشحالیانې کوي او خنداګانې دي او ګپ شپ دی. نه، اختر یوازې دې لپاره نه. اختر دې لپاره دی چې د الله سبحانه وتعالی لویي بیان شي او د هغه لویي ښکاره شي او د هغه چې کوم نعمتونه دي په دې مخلوق باندې چې د هغې احساس وشي دې مخلوق ته. نو د دې نه دا خبره واضح شو چې ډېر خلک په دې مسله کې په دې سوچ کې خطا دي چې د اختر بس نوم د خوشحالیانو دی او بس. ولې د خوشحالي الله را کړې؟ دا یو سوال. جواب دا دی چې د الله سبحانه وتعالی لویي بیان کړی شي او د هغه د نعمتونو قدر موږ ته ښکاره شي. د دې لپاره د اختر. اگر که موږ د دې خبرې انکار نه دی کړی چې اختر د خوشحالیانو لپاره نه دی، د خوشحالیانو لپاره، خو صرف دغه نه دی چې صرف خوشحالیانو لپاره دی بس، بلکې مسلمان لپاره په هره خبره کې دنه یو درس پروت دی. بعض مسائل به موږ بیانو چې هغه د اختر سره تعلق ساتي. تفصیل سره به نه بیانو، صرف په اختصار سره بیانو ځکه چې ټیم موږ سره دومره نه او هر مسله چې تفصیل سره بیانې ډېر ټیم غواړي. ما د بلوغ المرام کتاب شرح کړی ده، هغه واوري. هغه کې کوم باب کې چې مؤلف رحم الله د اختر د منځ مسائل لوړي دي هغه ټول واوري. هلته ما د هرې مسلې تفصیل کړی او که یو مسله کې اختلاف ته نه بلکې موږ دلایل ذکر کړي. دلته موږ هغه تفصیل نه کوم چې هغه ذکر موږ کړی. دلته صرف مسله بیانو، دا به داسې کې، دا به داسې کې، دا به داسې کې داسې او مخې ته به ځو. چې ټول مسایل په یو درس کې بیانول د لازم په اختصار سره وي. ډېر درسونه دي هغه واورئ، انشاءالله هغې نه به تاسو ته فایده میلاو شي. اختر ته په عربۍ ژبه کې عید ویلی کېږي او عید ته عید په دې وایي ځکه چې دی هر کال راواپس کېږي، نو ځکه ورته عید وایي. وړوکی اختر دی که لوی اختر دی خو هر کال راځي، نو دې ته عید ویلی کېږي. د اختر د منځه په حکم کې د علماو اختلاف دی. بعض وایي چې دا سنت موقت دی، بعض وایي چې فرض کفایي دی چې یعنې بعض مسلمانان یې وکړي دا نور نه ګناهګاري، او بعض وایي چې دا په هر مسلمان باندې لازم دی. او صحیح خبره دا ده
دلایل قرآن کې چې اختر موږ بار مسلمان لازم دي د احتیاطي قولم دي رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې امر کړی چې دا زنانه او پیغلې جنکې چې کورو کې نه سي دوی د مرضی منځله نو چې زنانه او پیغلې جنکو ته امر کی نو دا لازم د دې کار د لپاره کې چې هغه واجب وي په هر مسلمان باندې او په دې کې احتیاط هم دی نو مسلمانان ټول روزي عیدګاه ته منځله راځي سړی نه ته سکه کور کې ناشي نو صحیح خبره ده او احتیاطي قولم ده چې د اختر موږ د په هر مسلمان باندې په هر مسلمان باندې لازم دي دا غینه بعد د اختر د منځه وخت د اختر د منځه وخت چې د نور درختونه نور چې راوخیږي دا غینه تقریبا د 5 ساعت بعد شروع کی دغه وخت نه دا ټیم شروع شو د زواله پورې مسبخین د منځنه لکسات مخکې دغه ټیم چي دغه نه بعد بیا نور زایل شي کنه د دې نور چې د اسمان په دې منځ کې دغه پورې د اختر مون چې د کی د اختر د منځ ټیم شو او به دا خبر اوسریه د ساتي چې د اختر د دوه اخترونه یو وړکه اختر بل لوی اختر نه بدی عید الاضحى کی مستحب طریقه ده چې څوک موږ پړاوي او خطبه کوي چې هغه لږ وختي وکي ټیم دې بغیر نه اخلي دا غي وجه ده چې خلک به قربانیان کوي نه چې خلکو ته موقع ملو شي د قرباني هغه مسفخین منځبوري قربانیان بږي کی او چې سره نه بجې موږ کوي یو جزء 8 بجې کوم یا 10 بجې کوم نو څه ټیم به ملو شي خلکو ته قربانیان او په دې وړي کې اختر کې مستحب طریقه ده چې لګ لیډ شي دغه وجه ده چې صدقه الفطر د اختر د منځنه مخ کې وېسته پکاري سرسایه جوړ زمو خلکو نه چې لګ ټیم د خلکو ته ملو شي چې دوی کا سرسایه وباسي نه چې پټینو وباسي د اختر د منځه زې چې دغه سنت طریقه ده چې اختر موزو په عیدګاه کې کی جمعات کې د اختر موز کول د کمزوري طریقه ده اگر کې کی دا نه چې نه کی خو رسول صلی الله علیه وسلم د اختر موز د مصلا کې کړه دغه شان خلفای راشدین ابو بکر صدیق عمر بن خطاب عثمان بن عفان علي بن ابي طالب رضی الله عنهم اجمعين ټول دا نقل لري چې غوي د اختر د منځونه د مصلا کې کړي په عیدګاه کې کړي او کبل پرز په جمعات کې د موږ غوړه وین رسول الله سوري د خلکو ته تکلیف ورکړي هغه پیغمبر جام مهربانه پیغمبر چې خلکو ته چې لازم به تاسو عیدګاه ته راځي به غوډي سویل چې په جمعات کې دنه کوي دغه رسول الله جمعات د رسول الله د نه نقل الا جوزري موسی کې باران وري یخني ډېرې سیلې ډېرې ډولې به هیڅ خبره نه نبی کې په دې مصلی کې یو حکمت ده د منځه د اختر د منځه چې د دې شریعت او د دې عبادت ټول دنیا ته پته ولګي ښکارش چې نن به مسلمانانو باندې خوشحالي راغلي نن هغه په دې عبادت کې مصروف دي دا به غټ حکمت چې زموږ دین دي دشمنانو ته دا راخکاره شي ټول خلکو ته پته ولګي چې نن دوی په دې عبادت کې مصروف وي ټول راخکاره دي په عیدګاه کې راجمع شي د عیدګاه د میدان چې د پراخي کولاوي نډیر خلک به کې راجمع شي مختلف علاقو ول خلک راشي خپلوان راشي نه باغی کې یو بل سره دعا سلامونو کې یو بل ویني ډیر وخت یو بل نه لري او کته ته چې خپل جماعتونو کې کوي نو خپل جماعت کې برته خو نه راوځي کړي خو چې وای چې نه دا علاقه ولا په پلاني عیدګاه ته راځي نبی هغه لر علاقو ول مرز او دا علاقه ولا ممل تلار شي ندی سره د مسلمانان په یو ذکر راځي شي یو بل بویني د خوشحالي موقع یو بل سره ملو شي ندینه د واضح شو چې د اختر منځ غوړه دی چې کوم ځکه دا په عیدګاه کې کول پکړه د رسول سم طریقه او په جمعات کې سړی وکونو کی غوړه طریقې پرې خو ده او چې کله وزري نه بیا خو هیڅ کني چې جمعات کې کول بیا پکار دي چې کله یخنی یا سلی یا باران د اختر د منځ طریقه په اختصار سره غدر چې 2 رکعات اختر منځ 2 رکعات په اولنی رکعت کې و تکبیرونه په 2 رکعت کې سوري ها 15
پرولنی کې وایي به دوی کې پینځي دا مسله ما تفصیلا د بلوغ المرام په شرح کې ذکر کړی په دې کې چې کوم نور اقوال دي زمو خلک چې کومه طریقه کې دا تفصیل مال ته ذکر کړی به باندې دلایل او صحیح دلایل په دې خبره باندې دي او د جمهور علماو طریقه ده چې اختر په منځ کې په اولنی رکعت کې و تکبیرونه او په دویم کې سوري په دویم کې 15 تکبیرونه دا تکبیرونه چې دي الله اکبر بو سره او لاسونه بو سره اوچته زموږ الحمدلله په دې مسله باندې مطمئن دي چې د اختر په منځ کې د تکبیرات سره رفع الیدین شتي عبد الله بن عمر او د نور صحابه دا غوینه به کې اثر نقل لي نه بده ټینګ کې رفع الیدین کول بګي اختر منځ ته ودري الله اکبر ایسه رفع الیدین کې به دا غینه بعد بل لاسونه بسینه باندې کېدي ځکه چې همیشه سره په منځ کې ولاړ نه لاسونه بسینه باندې دي تکبیرات ومنځ کې به وېسه نو بعض علما دا ذکر کوي چې په دغه ټیم کې بلکې د الله حمد و ثنا به مثال کې سره ولاړ الله اکبر وي سبحان الله الحمدلله الله اکبر سبحان الله څه ذکر وي اگر که بدی باندې څه دلیل نشته ته وایي صحیح خبره ده چې بدی باندې دلیل نشته چې تکبیرات باندې منځ کې ذکر وي سره غړې ولاړ هیڅ خبره بدی باندې دلیل نه راغلی د رسول صلی الله علیه وسلم چې هغه تکبیرات باندې منځ کې ذکر کاو بل چې تکبیرات ډیر مختصر وي اکثر به ذکر ته موقع نه برابرې نه کله چې سوره فاتحه وي دغه سره به سورته وي او مستحب طریقه ده د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دي چې هغه د اختر موږ جهرن کو امام به د قرات په جهر سره کوي او دغه په اولین رکعت کې سبح اسم ربک الاعلى په دویم رکعت کې هل اتاک حدیث الغاشیه دا ویل پکار دي په بعض روایتونو کې دا راغلي چې رسول صلی الله علیه وسلم په اولنی رکعت کې سورۃ قاف ویلې قاف القرآن المجید او په دویم سورۃ کې رسول صلی الله علیه وسلم په دویم رکعت کې په اولنی رکعت کې رسول صلی الله علیه وسلم سورۃ قاف ویلې په دویم رکعت کې رسول صلی الله علیه وسلم اقتربت الساعه وانشق القمر سورۃ القمر ویلې په صحیح مسلم کې دا روایت دا مستحب طریقه ده امام له پکاره چې هغه یا سورۃ الاعلى او سورۃ الغاشیه وي او یا سورۃ قاف او سورۃ القمر د دې تلاوت کې اگر کدا لازم ندي خو نه خیر ټول د رسول الله په طریقه کې دی وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم او خلر بلارو کې د رسول الله لاره ده نو غوړه طریقه ده چې انسان امامتي کوي هغه د سورتونو وایي دغه نه بعد چې منځنه سلام وګرځو نو سبا کوي تصویرام به جوړي کیمرا بشټاټږي چې چولې یو انسان چې به شرم شي ګل رسول الله صلی الله علیه وسلم د پوخانی پیغمبرانو هغه د کوم وحی شی و باغی کې یو دا خبره وا اذا لم تستحي فاصنع ما شئت چې کله د بکی حیا نه نبی ته هر څه کولای شي نو پیغمبرانو ته د وحی شی نبوت په خبرو کې یو خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت چې حیا د بکینینو تانا د هر کار توقع کې دي یو سره د دومره خلکو په منځ کې ناشي راغلي د الله دی د هولو لپاره دي راغلي د منځ لپاره د الله دی نعمت شکر ادا کولو لپاره راغلي بدی کې علما هم ناشتي بدی کې دیندار خلک ناشتي بدی کې ډېر اوچت انسانان ناشتي نو بدی ایدګه کې زنانه مشتي بدی ایدګه کې ماشومان مشتي بدی کې ډېر خلک شتي او دبا موبایل باندې ولې تاویږي ولې ویډیوګانې و جوړي دا به شرم انسان کوي تاسو ما سره د خبرې اتفاق کوي کنه کوي زما د ګمان ان شاء الله تاسو کې بچانی کړي دا به شرم انسان کوي ویډیو راغستې د باز د تیر شي اختر کې خبر کې لګي داسې به شرم یو ته مال دي سی وبس ابلو ته دي سی ابلو ته د سره کې تاسو سره راغلي دلته الله یادول له خلک راځي دلته خلک دې پر راځي چې الله بندګي وکړي ته به کبري دې راغستې دا یو غټ مرز دی نن سبا په حج کې وای او تصویر بو بشي زوس پاره پات کې ولاړ دی بلا سوچت کې ځان به دې کله کې چې دعا کې لګیم او بل ولا تصویر وبسي عجیب خبره ده کله چې دعا له سوچت کې یو ګل تصویر وبسي خدای ته ویلي چې مال تصویر وبس ویل شي واپس بس الله دې قبول کړي شي به قبول کړي تکړه الله د پاره نه دي نو څنګه به قبول کړي
د الله لپاره چې ته عبادت کوله خو پټ پدې ساتلی وای کنه احرام به چولې په یو ځای کې به تصویر وباسي بل ځای کې به تصویر وباسي دا اوس په مسجد نبوي کې ناست اوس په مسجد حرام کې ناست او دا زه د پلاني ځای کې عرفات کې هلته ولاړ او په مینا کې پلاني ځای کې ولاړ دا څه خبره سیل لپاره تر سبحان الله دې خبرې ته وګوره په دې مکه کې حرم کې ټول غرونه شین بوټه بګی نشتی خا ولی نهرونه ده بګی نشتی یعنی د سیل ځای بګی نشتی د الله سبحانه وتعالى په هر کار کې حکمت ولې په دې کې الله دې نعمتونه نه پیدا کوي دغه جواب دی الله غواړي چې د خلک دلته راشي چې صرف زما عبادت وکړي چې د دې سیلونو کې مصروف نه شي نو ځکه ټول تک تور غرونه د سیل ځای کبه کې وي د تصویران ولا بتالي دلم نه د ټول دغه ولو نهرونو سره ناس چې د کعبه خواږه تصویر وباسي نسته څه خیال چې ولي نهر سره به نو وباسي هلته به پراته به د حرم ته زور راوسته راتلون به دا غزینه به مونږ کو لکه حیا او شرم پکار دي زموږ عبادتونه سبا دغه ته پاتې شي غرد مولیان مالي دي مولیان یو مولوی سي مليدل د کعبه په دروازې د اسلام خو دغه مرګري ته اشاره کړی د تصویر وباسي مولا د کعبه په دروازې د اسلام خو ده د بل ځای د کعبه د دروازې سره ولاړ او لاسي به خو او شانه ملګری ول تصویرانو وباسي دا کومه طریقه شو نه عبادت ده انسانانو ته خو د پر غونه نه کړ عبادت ده خو په دې ټیم کې انسان احتیاط کوي چې چاته پته ونه لګي چې پلاني چې اوس په عبادت کې مودي سه موده ده نو مداوی چې کله مونږ ختم شي سلام وګرځي نبی بس کې تصویران وباسي نه کنه د دې بازو خلکو په شان په دې ادګه کې یو بل پورې ونخلي دی یوې دیرې نه راګري خو دې چې دوی سلام وګرځي بس ډایرکټ به شروع شي په خیر الاختر دې مبارک لیک صبر وکړه چې بهر ته وته د اختر مبارک مورکا غاړم ملاو کوم ته دین نه منکو موږ الحمدلله دې مسله کې سختی نه کوو یو مسله جایز ده چې عبادت نه کوي کوي خو دې چې کول ناروا دي دلته خلک ناس خطبه ته دي د الله یادول دي نه دی په پاسې خاص کر زموږ د انډین او پنجابیان او بنگالیان دونه دوه خري به تاوی ګرته ته گزاره وکړه دلته خلک راغلي دي لپاره چې خطبه ورته دوی په مخ کې ودرې هغه تشويش دی پیدا کو وځه بارته نه دا غینه مت بیا دا چې کله موږ ختم شو نو غلې کینه دی خطبه ته د غوړه طریقه ده اگر کله اختر خطبه ورېده لازم نه یو سره پاسي پاتې خو یو خبره جایزي یو خبره غوړه سره خطبه ته کینه خپارام وره مسلمانان متنګو په چته تشويش ما پیدا کو چې کله قرباني عفوا چې کله د اختر د خطبه ختمه پس پارام وشه دا غوره طریقه اگر که انسان وی جنازه وزما دغه لپاره دا جواز لري دي کې څه حرج نشته دې کې دا خبره ده ساتي چې زمونږ په دې خلکو کې خاص کر زمونږ په دې پښتنو کې د عادت ته یو څو قومونه نور دي او خبره به خصپا کو د چې موږ ته ناز دي لپاره چې سړي غلطي بیان کو به داغي علاج زمونږ په دې خلکو کې دا کار دي د کیډيري ورګي سړي لا لکه ته وې کنه په دې جمعه د دروازو زی لکه سم به خو په دې کوم یو ټیل شروع شي ورته مسلمان صفت درې چې بده کې همیشه سکینه او وقار یو سړی زور لګي کنه ته دې سیټ شروع ته مخکې شه زه تا وګټه کوم فتح ته ملو شو زه ته مخته خو نه چې تو سره شروع کو بلم شروع کی ټول به شروع کی او کدي چې بارای سو ګرځي دا ویني نو هغه به دا نتیجه وباسي چې یعنی د خلکو کې وقار سکینت او د بګینشتي نو مسلمان په کار چې مسلمان سره گزارو کې په لار کې وته دا کومه غټه خبره هوته مخ کې شزه کنه دي کې غټ فرق راځي دا یو چې کم مخ کې د 3 غنټه مخ کې وځي خو یو منټ دوه فرق نو بدغه ټیم کې دي چې کوي چې ایدګه کې ګموس کوي کیا جمعات کې موس کوي نو دروازو کې چې کله وځي یا نه نوځي نو دې ټیم کې احتیاط کوي د خپل مسلمانانو ورونو خیال ساتي چې هغه د اذیت و نرسي او هغه د تکلیف پیلاو نشي به دا مسله سیاده ساتي چې د دې اختر د منځنه مخ کې منشتي او کنه او د ژوندغین ورسته شتي او کنه رسول صلی الله علیه وسلم چې وکړه دغه تراغه ایدګات نو موږ به نه کو ډایرک به د اختر د مون شروع کو د دې اختر د منځنه لوغه بل موږ نه کو نو د اختر د منځنه مخ کې نفلی موږ نشتی د اختر د منځنه بعد نشتی په ایدګا کې
عیدګاه ټکی مشرزه کوله غوځي چې یو طریقه د خیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نه ډیر خلک نه خبره یو هغه ده چې رسول الله به کله مونږ کو په عیدګاه کې به واپس خپل کور ته راغنه به 2 رکعات مونږ کو د 2 رکعات کول په کور کې د مستحب طریقه ده خو په کور کې عیدګاه کې صرف 2 رکعات دي بس الا دا چې د اختر مونږ په جمعات کې عیدګاه کې نه جمعات کې نو به چې ته جمعات ته ورننو د تحیت المسجد خو بکې کنه نه دا 2 رکعات د اختر د منځ سره تعلق نه ساتي بلکې دا تعلق د جمعات سره ساتي خو د اختر د منځ نه مخ کې او ورسته موز نشتی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کس ولید چې د اختر د منځ نه مخ کې موز کو نه غمنک علي رضی الله عنه کسان ولید ولاړو نو هغه منکړو او دا وته ما كان هذا يفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم د رسول الله په زمانه کې وې دي چې نه کې تاسو کوم کار کوي نه دینه دا واضح شو چې د اختر د منځنه مخ کې ورسته نفل مجلس الا دا چې کور ته لړ شي نو 2 رکعات وکي 2 رکعات کول دا مستحب طریقه ده دغه نه بعد مسله ده چې د یو سړی نه اختر مونږ پاتیش نه دی بسکه اختر مونږ پاتیش نه قضا وروړي شي بدی کې سحرج نشته خو اختلاف بیا بدی کې چې قضا وسنګ وروړي نو بعض علما دا وایي چې د قضا به 3 رکعات وروړي لکه څنګه چې د جمعې مونږ دی د جمعې مونږ چې د قضا شنو به 2 رکعات کې یا به 3 کې ځکه چې دا قضا نو څنګه چې د جمعې د منځ قضا دي د اختر د منځ قضا دیم قول لري چې نه دا مونږ چې څنګه دی د شنبه کې او صحیح خبرم ده چې دا مونږ چې څنګه دی د شنبه کې په دې باندې مضبوط دلیل نشته چې د اختر مونږ قضا شي نو بیا به 3 رکعات کې موږ دا ټول خبرې غره په اختصار سره ذکر کوو متوسباول کیو چې هرې مسلې تفصیل او چې کوم اختلاف پکې دا علماء او اقوال او دلایل او د ذکر کول دا به مسله زمونه ډیره وګدي شي ها دې سره بل مسله تعلق ساتي یو سړی رانه وته عیدګاه لراغي او یو رکعت تشه یا 2 رکعات تشوي نه دی وسکه دی به موږ د امام سره شریک شي او باقی موږ به ما غشان کوي لکه څنګه چې د نور خلقو تکبیرات وبکیو او به نور موږ پوره کی او دا اوس د فائدې لپاره ساتي د تکبیرات په دې منځ کې ویل د سنت دي واجب نه دي نه کې وسړي د اختر موږ کو او تکبیرات به کې وې نه وي یا جاهل یا قصدن امدن پرې خو موږ شو کو نه شو موږ شو د دینه د خلک نه دي خبر د تکبیرات زیاتی چې کوم تکبیرات دي دا ویل سنت طریقه ده بیا بل مسله غدا چې زنانه به عیدګاه ته ځیو کنه ګوره دا خبر په اوله کې راته وایم چې زمونږ خبره او زمونږ منهج هغه د دې چې صلی الله علیه پیغمبر وي بس زمونږ د ایمان لږه مانی په دغه ټینګ کې موږ دا خبرې نه کوو چې منګ پلانې قومي او منګ پلانې خلک حدیث کې دا ثابت دي چې رسول صلی الله علیه وسلم زنانو ته امر کړی د ام عطیه رضی الله عنها حدیث دی چې رسول سم امر کړو چې زنانه دی راځي عیدګاه ته بلکې رسول سم دومره ویری دی وکم زنانو باندې چې حیض بیماری دی مرایي خو دومره دی چې حیض بیماری ولا په مصلا ده لري ناشتي چې د مسلمانانو باندې د کم خیر چې بده غورز دی چې بده خیر کې دوی شریک شي په دې خیر کې شریک دي نه محروم نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پیغلو جنکو ته ویلو کوم چې په کور کې دنه ناس نیوی پیغلی شي رسول الله ویلو دوی دې مروسی یو زنانه راځي یا رسول الله زما سره صادر نشتی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل گاونډي د خور د چانه صادر ولاړ شي دینه دا واضح شو چې د زنانو مسلط تله د یو خطرېقه د رسول الله په زمانه کې به اصحاب کرام په زمانه کې ودا کړي خو په شرط دی چې فتنه نه جوړي او کله چې فتنه جوړي دا نبی بنوسی په شرط دی چې دا په پرده کې زیرازي او په شرط دی چې خوشبوياني او دا قسم شینه د بني استعمالي ځکه ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وی که رسول صلی الله علیه وسلم وی داغه خپل خبره کې
او په دغه وخت رسول وفات شوی ورستنی خبره وای چې رسول سم وې او د زنانه چې نن سبا سکی کدی لیدلې نو لمنعهن نغه د زنانه منع کړي د دین د ثابت شو چې د زنانه دي منع کړي شي د کومه چې فتنه جوړي بس زمونږ د مولیان صاحبان د دې حدیث نه دلیل نیسی چې زنانه په مصلی ته نه وګوره ده د دې ځکه عشره د فتنې خبره کوي وی که رسول سم د لیدلې وې د فتنې لیدلې وې بیا موږ هم دغه وایو کنه چې فتنه دي جوړيږي پرده پکې نه خوشبو استعمال کړي الکانو سره مثال کوي یذ بالله بهر ته پر روزي چې نمبر ورکی یو ته ګوري بل ته ګوري نو به دې قسمه زنانه د دې د کور نه وته ناروا دي تلویزیون موږ په کور کې کوي خودلته موږ مسله د هغه چا بیانو چې کوم زنانو نه فتنه نشتی او غوي باقاعده په پرده کې راځي او په لار کې ته مسله نه نو دې لپاره مصلی تراتله د غوره طریقه ده کدیږي کې سره ماته دا وایي چې شیخ صاحب موږ پښتانه نو زول جواب دا ورکوم زه واو صحیح ده مری دې د پښتنو بازارونه جنکی بګي کې نه بګي ها نه بګي ته ورشه بازارونه ویني په دغه ټینګ عجیب خبر چاته پښتون نه راځي دغه ټینګ چاته پښتون نه راځي او کو دې شي له ته وي چې د اختر منزل د راځي په پړد کې یو څو منټي اختر منځ کې به د کور د راځي په پړد کې د سړو نه خپل علاوه د دوی ځای جوړ شوی هغه نه خبره قاعده دې تنظیم شوی چې دوی ښکاری نه د دې کې د ویزه پښتني او غیرتي او بازار کې چې ګرځي د دې کې نه غیرت شته پښتو شته کور کې د ټي وي پروت دی پای کې د انډیا ډمان انګريزان ډمان د ټول به غړيږي او د فحش تصویران او قسم کارونه وکړي به د دې کې نه پښتو شته او غیرت شته خو چې د رسول سم خبر رااله نبی د بيدین انسان سوی غیرت او پښتو راواله د غیرت او پښتو د دیوال لرواچو ستاسو غیرت او سوري پښتو رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وی د ټول زیات غیرتی الله د بیا زیم وي هغه غیرتی انسان بیان به مراتلی د اختر د منځ د پاره چې دا خبرونه کې ګوري چې غیرتی او پلانې رسول سم بیان راته راغلي کبل پرسته د تل ولا چې کم سړي خزه اختر منځ د راځي د بی غیرت نه بیا قبولیت بالله دې دیندار خلک بی غیرت کې بیا هم ته معلوم دی د خلکو غیرت د کم چې دا خبرې کوي مزره کس نه سړي بي دین انسان ما ته چې دا لکه اوسته چې د نیم پړکی پوری داسته د کپڑا داو د پرتوک ته زړه زی پوری چت کړي د دې فتنه نه جوړي ولاره وین زنانه رواني نو ما ته پته وی چې سوچ بي دین انسان زګه د اعتراض ما ول پوه کومه ګور د رسول سم طریقه او رسول سم وی چې ازرة المؤمن یا ازار المؤمن الى نصف الساق د مسلمان پرتوک لنګ کپڑا د همیشه پنین پړکی واري مته د رسول سم خبره زمانه خیر ابو د خپل جهل باندې چې د تاسو په لار مې زنانه دومره پاريږي چې اوس لکه زه په لار روانه منه ماته ګوري چې د پرتو ګوري د پړکی پوری د نیم پړکی پوری دې ته ګوري او د ستاسو روشن خیال او بی دین او ستاسو د لکان چې بری جنگو کې ګرځي او د نیم لستون ولا شټه چولې چرته ورته سونی چې دینه فتنه جوړيږي په دې ټیویانو باندې او دغه سړي په کور کې خپل ډی شاور سپراته موږ ته پته په دې ډی شاور باندې قسم فحش کارونه کې چرته ورته دې کې تاسو غیرت راځي نشو خو چې ما د رسول په طریقه عمل کو او پینسي زما د نیم پړ کې پوری دي به ته غیرت راځي اصل خبر نه د غیرت ته نه د پښتو ده خبر اصل کې د بی دیني ده او د رسول سم د طریقې سره د دشمنی ده ولیا بالله بس اصل خبره ده من کې ګیره پریو د رسول سم په طریقه نو سو خان دي سو کو ډیر دي شو سو کو دي سي او کبل پر چې ته ډم ګیره پرې خو ده دی فلم د پاره دی ډرامې د پاره نبی د څه شو د حریت شو الکه وي تاسو هغه سره تنګوي هر انسان ته اجازه ته پرې خو دي پرې خو دي ده کړي الله پر د ډم د پر اجازه ته او چې د رسول سم په طریقه پرې دونه معنی پرې زماغه به سختی شو زماغه به تشدد شو خبره مې دی پوری کوله چې د زنانو د پاره مصلات تل دا بالکل سړي جایز دي دغه د اختر د منځ سره د مسلو تعلق ساتو یو مسله تعلق ساتي د اختر د منځ سره او د دې ورځ سره چې انسان د کی تکبیر وای تکبیرات
تکبیرات ویل دا مستحب طریقه د صحابه کرامو په بازارونو کې وي نه دا ذل حجې دا ولني له سورې چې به ټول کې تکبیرات ویل پکار او خاص کر د عرفات د ورځې نواله ایام التشریق د اخرنی ماخام منځ پوري دغه د تکبیرات ویل دا پکار دي چې یو طریقه دا غیدا الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر ولله الحمد او یا کله تکبیر درې پیرم څه خبره نه الله اکبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا بعض صيغو کې دام راغلي چې د سوسرمو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله په قران کې وذكر الله في ايام معدودات د الله ذکر کې به سور ذکر دا ذکر دی هغه تکبیرات چې د یې نشي خاص کر چې اختر منزل دي بلاره وای اختر د منزل چې روزي به وای بلاره خپته زی وای دا مستحب طریقه ده بته زوی خو په دې باندې زیات خلک چې ماري دي عمل کوي نه عرب کوي زموږ عجم د دین خبر نه دی او خبر نه عمل پینه کوي اکثر دا چې بیان کړي نه مولوی سي په خپل عمل نه کې نه عوام به څه عمل کوي نه دا مستحب طریقه ده سنت طریقه ده په دې باندې عمل کوي. بعض آداب د اختر او د اختر په ورځ بعض کارونه چې کول پکار دي هغه ته به اشاره وکړو. یو کار دا کول پکار اختر په ورځ انسان غسل کوي د منځنه مخ کې اختر د منځنه مخ کې دغه شان کې خوشبو سره نو خوشبو دي استعمال کی او مسواک په دغه ورځ استعمالول د یو خطر طریقه ده دي سره وته بهر ته د کور نه چې انسان په یو خولي شکل کې راوځي او د رسول الله صلی ثابت ده خوشحالي ورځ دا باز قسم ولې بالله دور بخیلان دي چې د اختر په ورځ وګوري د دوی اماغه حالي کوم چې ټول کال د دوی حالي د اختر په ورځ مې دا غاړي نو ګور په کال کې د اخترونو سو پر خطبه پیری رسول الله حدیث کوي چې تاسو د جمعې د منځ لپاره مې جوړ ځان سره ساتي جمعې د منځ لپاره نبی هم څه خیال د اختر د منځ لپاره بکر دی چې یو مسلمان دغه لپاره خپل لباس واچي لازم نه چې نوې لباس خو چې صفا سوتره لباسي او خوشبو استعمال کړي دغه شان مستحب طریقه ده چې وړي کې اختر منځله انسان زین چې لغینه مخ کې کجوري وخوري یو څو کجوري دا وخوري او چې د غټ اختر منځله زی نه د سحر د منځله ورسته دی بیا روزه کې او دا روزه دی بیا په سماته کې د قرباني په غوخه باندې ماته کې چې سروي علال کې دغه د جګر په دې دي چې د رسول الله صلی جګر فړو په دې باندې به دا روزه دا ماته ولا دا مستحب طریقه ده اگر کدا لازم نه ده د اختر یو ادب داري چې انسان تکبیر وي په هر ځکه یو ادب داري چې تکله د اختر په ورځ منزل وځي نو پیادت لغوره دي پیادت لغوره دي الا دا چې یو ځای لري یو سړی نه جوړي کمزوري نغې خبره نه خو غوره طریقه ده چې انسان عیدګاه ته منزل زینو په څه طریقه لاړ شي پیاده دي لاړ شي. مستحب طریقه ده چې ته یو لار لاړ شي نو بیا په بل لار باندې واپس شي په یو لار لاړ شي نه په بل باندې بیا واپس راشي دا مستحب طریقه ده که څوک به عمل نه کوي ګناګاری نه خو دا غوره طریقه ده رسول الله ثابت ده درته چې اختر د خوشالو نوم دی نه په دغه ورځو کې د خپلوانو زیارتونه کوي د چا سره دی ورانه نه بس په اختر کې د خبر ختمه کړه ټلیفون وته توک رسول الله یو کس ته پوښتنه یا رسول الله دوه کسان ملو شي په دوی کې غوره کم دی دا کم چې په اول سلام اچي دا غوره د قبل پر استاتلی بونو کو نو تب غوره طلب الله سبحانه وتعالى اجر ډیر درکې ډیرو کسانو کلونو دښمنیان رواني زب پلاني سلام نه چوم زب پلاني نه چوم دا وړي خبرې دلاس نه دا اختر یو موقع ده چې موږ د خپل دښمنیانی او په زمو کې چې یو بل تسلی چې دا سکو دا ختم کو مبارک ورځ ده د خوشالو ورځ ده نو په دې ورځ باندې چې دی یو بل ماپ کوي دیو بل سره رابطه وساتي ټلیفون نو کې دیو بل نه پیاني وغاړي دیو بل خواله زیرا زی په دغه ورځ چې دی یو کار دام په کار دی چې د مشرانو لپاره کاری خاص کړه کور چې کم مشري چې د خپل ما شومانانو د دې خوشحالي ورکه هغه د سیر او تفریح له بوزي هغه له پیسې ورکه به خرچو کې څومره چې هغه طاقت د خوشحالي موقع ده په دې کې سحر جنشتي صحابه کرام چې به یو بل سره ملاوي شو هغه به یو بل مبارکي ورکول خو دغه الفاظ ده تقبل الله منا ومنكم يتقبل الله منا صالح العمل نو غوره طریقه ده چې انسان د الفاظ جوړي کو دی ونه یو زمنګ د خبره وکړه چې اختر دی مبارک شه نه دا ناروا کار دی که جایز دی
جایز دی په دې باندې مخکې تفصیل کړي زموږ د بعض مرګري بے ځای سختی کوي بدیږي وګوره دا ثابت نه دی موږ وایو ګوره دا سړی چې د الفاظ وی چې اختر دی مبارک شنو دی د عبادت لپاره نه وي د سره لپاره وي عادت د قوم عادت نه په دغه اختر په ورځ باندې یو بل مبارکیانی ورکول په دې طریقو سره چې اختر دی مبارک شه ابل ته الله دی وبخه یو بل سره غاړي ملاوال دا ټول جایز دی په دې کې سحرج دا نشتی غوړه طریقه ته اول کې ملاوشن یو بل ته بګیدا دعا وکړي چې الله دې زموږ نیک اعمال هغه قبول کړي لکه دا غي سره د دې چې اختر دی مبارک شو غاړي سره ملاو کړه نه بدی کې سحرج نشتی ته خبره ساتي چې د خوشحالي دا مطلب نه دی چې ته ټنګ ټکور او سندري او زغیبتونه خلکو چټګانی په مجلسونو کې ناسي بدی ردی چې سیوي نه دې مطلب نه چې خوشحالي وکړه دا مطلب خو نه شو کړ خوشحالي مطلب چې الله د دین د حدود نو پکې نه وړي خوشحالي وکړه خو چې په حدود کې صحیح په حدود کې دن نه دا بس کسان د اختر په ورځ کې ټنګ ټکور د سامان استعمالي یا مثال کوریز بالله دې زینو ته دې سي پارکونو ته دې او دې سي علاقو ته دې چې الته د زرانه او سړیو د ټوله جمع شوی او سندري لګیدل او غډا جوړي دا د دې اجازه موږ له شریعت نه راکې اگر کدا ورځ د خوشحالي ورځ ده خدای کوم کار چې تکې د حرام دي ځکه شریعت موږ له اجازه موږ له نه راکې دا باز قسم په دغه اسراف کوي اسراف په خوراک کې بس خاک کې په کپړو کې نو د اسراف نه ځان لري ساتل پکار دي خاص کر دا مسله ځان سره ساتي زمونږ په معاشره کې د ډیر کې چې د پردو زنانو سره لاسونه میلاول کې به دغه ورس دغه خلک راځي مبارکي ولګنه نه د زنانه به د زنانه لپاره محرم نه را به شي دغه سره بل اسم میلاوي نو ځان ساتي د خبرې نه او دا خبره نه یاد ساتي چې اختر خود خوشاله ورځ ده او د شریعت حدود نه خو پکې نه وړي د پردي زنانه سره لاس میلاوال د سړي د حرام دي سیدا موږ ته دنه چې مبارکي مورکو لاړ شه مبارکي مورکا خو د شریعت په حدود کې دنه د باز سړي په دې اختر کې د کپړې استعمالي لکه د خزو او باز خزي د کپړې استعمالي لکه د سړو نو خیال ساتي وره سید نه کپڑے انسان اچي خودي سي کپڑے واچو چې هغه د شریعت په حدود کې دنه بار بار مونږ ته وایو چې د شریعت په حدود کې دنه الله په قران کې وتلک حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه سوچ الله د حدود نه وړي د ځان سره ظلم کوي او ځان د ګناه حقدار کو دا بس خبرې چې د اختر سره تعلق ساتي الله سبحانه وتعالى د حجانو حفاظت کوي او الله سبحانه وتعالى هغه له توفیق ورکړي چې هغه د حج په هغه طریقو کې کومه طریقه باندې چې شریعت مونږ ته خوله او الله سبحانه وتعالى هغه په خیر سره خپل کورونو ته واپس بوزي او الله سبحانه وتعالى سعودي عرب لا او دی حکومت لا او ملک سلمان لا الله سبحانه وتعالى ولا اجرونه ورکړي بشماره او به حساب چې هغه د اجیانو خدمت کوي دغه لپاره په خپل د مشران چې غریبانان خوبونه نه کوي ګرځي قسم مناظر منګه لیدلې دي او منګه یینو چې د حکومت او د ملک او د بچیان د الله سبحانه وتعالى د میلمنو څومره قدر کوي د حرمین سره د حرمین چې کوم مشران دي چې کوم الله سبحانه وتعالى ولر ذمہواری ورکړي موږ د غوي سره د ځلنه ولاړو او موږ د غوي د دې میلمسته چې کوم غوي کوي د حجانو د دې موږ قدر کوو ګوره پرونه برج مولد شیخ سدیس او د شیخ شریم او د حرم د شیخان په خپل ولاړ دي حجانو باندې چې دغه بیګونه او سامان تقسیمي کوم ملک به دې خدمت وکي چې کعبه امام لګره په حجانو باندې چې سامان تقسیمي کوم ملک به دې خدمت وکي الله سبحانه وتعالى دې ملک ول مزید توفیق ورکي او الذي د دوی مرسته وکي الله سبحانه وتعالى دې دوی د املا خمس بوتکی او الله دې په دې کال په حج کې یو اقیم دي سينه راولي چې دغه د لاسه مسلمانان خپکی الله سبحانه وتعالى دې حجیان روغ رمټ واپس خپل ملکونو ته وريږي